بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د جمعې د ورځې 2 خطبې په دې منځ کې چې امام کښیني ځینې خلک لاسونه پورته کوي دعا کوي، دغه دعا سته او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت دی. دغه روایت مشکات المصابیح په رقم 1358 را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې 1 ساعت دی، کچیر مومن مسلمان داغه ساعت سره برابر سي، هر دعا چې وکي الله عزوجل به قبول کړي. ابي برده رضی الله عنه فرمایي، هغه ابي برده بن ابي موسی فرمایي چې ما د نبی علیه السلام څخه اورېدلی دي چې نبی علیه السلام دغه ساعت ښوولی دي، هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضي الصلاه، دا هغه مهال دی چې امام کښینی تر هغه مهاله چې لمونځ ادا کیږي. ملا علي قاري رحمه الله په مرقات المفاتيح دغه حدیث په شرح کې وایي چې دغه وخت د دې 2 خطبو په منځ کې ممکن وي، خو په هر صورت دعا په دغه وخت کې که څوک وکي ممانعت نشته ورباندې. البته که څوک لاسونه پورته کوي او یا دا دعا په دغه وخت کې لازمه بولي، دا التزام نو نه دی شه، ځکه دا کار صحابه نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی. که مطلق دعا کوي د دعا دپاره منع نشته، دعا دې وکړي، ځکه دغه وخت د دعا د قبلېدو پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی. خو تعین هم نشي کېدلی، تخصیص هم نشي کېدلی چې خامخا به دغه وخت وي، ځکه دا د علماو یو قول دی چې دغه وخت به وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.